موسمونه بدلیده را بدلیده، کله وړې، کله جمع، کله پسرلی، شپه ورځ بدلیده را بدلیده، ورځې تېرېده، کلونه تېرېده. دا د الله رب العزت نظام دی او په دې هر څه کې د هغه حکمتونه دي. او نن سبا د اوړي موسم دی او ګرمي تقریبا د دنیا په هر ملک کې ډېره زیاته شوې ده. او چې دوه کسان کیني یو بل سره دغه خبره کوي چې ګرمي ډېره زیاته ده. او که سوشل میډیا باندې ګورې بعضو خلکو پکې لیکل کړي چې ګرمي ډېره زیاته ده. زه تاسو ته د دې په ځای یو ډېر فایدهمند کار ښیم. موږ د ورځې څو پیرې وایو ګرمي ډېره زیاته ده او زیاته ده او زیاته ده. که د دې په ځای موږ ته یو بل کار کولی که نه، نو الله به موږ د جهنم نه وساتي او موږ ته به جنت نصیب کړي. صحیح حدیث دی، امام ترمذي، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام احمد رحمهم الله دې ټولو راوړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من سأل الله الجنة 3 مرات، چا چې د الله نه جنت 3 پیرې وغوښتو، قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، نو جنت الله ته دا وی الله دا کس جنت ته بوزه او جنت ته دننه که. ومن استجار من النار 3 مرات، او چا چې 3 پیرې الله ته دا وی چې یا الله ما له پناهي راکه، ما وساته د جهنم د اور نه، قالت النار اللهم اجره من النار، نو جهنم په خپله الله ته دا وی یا الله دا سړی د جهنم نه وساته. که ما ورته په دې ټیم کې یو څو پیرې په دې ورځ او شپه کې دا وایو چې یا الله ما د جهنم نه وساته، یا الله ما له جنت راکړه. ولې مناسبت څه دی؟ مناسبت هغه دا دی، ګوره په کار دا دی چې د دې ګرمۍ سره موږ د آخرت هغه ګرمي او د جهنم د اور هغه تپ او ګرمایش او هغه لمبې هغه ځان ته رایادې کړو. نو چې هغه رایادې کړو بس الله ته به دا وایو چې یا الله ته موږ د جهنم نه وساته، نو الله به موږ د جهنم نه وساتي. او که موږ ته ډېر وایو چې ګرمي زیاته ده زیاته ده زیاته ده، د دې سره کمیږي نه، که د دې سره کمېدی بیا هم لا څه خبره وه. نو داسې یو نصیحت د ټولو وروڼو او خویندو دپاره، او یو داسې عمل چې په هغې سره الله رب العزت تا د جهنم نه ساتي او جنت به درته نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ د آخرت د سختونه په امن او امان کې ساتي، او الله رب العزت دې موږ ته جنتونه نصیب کړي او د جهنم د اور نه دې الله موږ وساتي.